د اوسنۍ افغان واکمنۍ په یو تازه اعلان کې امامانو ته سپارښتنه شوې چې د تراول مانځه، د قرآن کریم د ختم، تفسیر او ژباړې پروګرامونه دي له بهرنیو لاډ سپیکرونو پرته ترسره کړي. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ په یو تازه خبر کې جوماتونو ته سپارښتنه کړې چې د تراول مانځه، د قرآن کریم د ختم، تفسیر او ژباړې پروګرامونه دي له بهرنیو لاډ سپیکرونو پرته ترسره کړي. په دغه لارښود کې همدارنګه لیکل شوي چې سهارني نعتونه او ترانې دي د عامه غږیزو وسیلو له لارې نه خپریږي. چارواکي وایي د لاډ سپیکر کارول باید یوازې د اړتیا تر کچې محدود وي او د شاوخوا اوسیدونکو د آرامۍ او عامه نظم درناوی دې په پام کې ونیول شي. د هغوی په خبره په ګڼ مېشتو سیمو کې د لوړ غږ خپرېدل د خلکو ورځنی نظم ګډوډولی شي، نو ځکه د غږیزو وسیلو تنظیم د ټولنیز توازن لپاره مهم بلل شوی دی. په اعلان کې خبرداری ورکړل شوی که دا لارښوونې مراعات نشي نو قانوني اقدامات به ترسره شي. که څه هم د دغو اقداماتو څرنګوالی په تفصیل نه دی بیان شوی، خو ټینګار شوی چې ټول جوماتونه او دیني مرکزونه باید له یادې تګلارې سره سم عمل وکړي. د دیني چارو یو شمېر شنونکي وایي د جوماتونو د غږیزو وسیلو تنظیم په ډیرو اسلامي هیوادونو کې هم د عامه نظم او ښاري اصولو له مخې ترسره کیږي. په همدې حال کې ځینې کسان باور لري چې د دیني مراسمو د ترسره کېدو بڼه باید داسې تنظیم شي چې هم د عبادت فضا خوندي پاتې شي او هم د نورو خلکو حقونه تر پښو لاندې نشي. تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به د دې پریکړې په اړه نور وضاحتونه هم وړاندې شي څو جوماتونه وکولی شي خپل پروګرامونه له نوې تګلارې سره سم جوړ کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.